اخیری کې لازمه خو په خاص سره عادت یاست زه چې په جلسه کې خبرې وکم اخیری په داخل باندې په ټول باندې یو څو واري د لا اله الا الله ذکر کوم ولکه چې تاسو سره کوي کنه رسول د خدای تعالی نوم زما نوم نه دی دا جاپیز مولوی صاحب نوم نه دی یو بل چا نوم دلته نه دی د رب لا یزال نوم دی او هغه کلمه ده چې امام زینی دحلان رحمه الله تفسیر الوصول کې لیکل دي چې د قران د تلاوت هم دغه کلمه ثواب لري لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا پروانه کې څو له الله کلمه مر سره وایي خیر د الله تعالی د لکه نوم دی الله فزړه کې ویل کیږي تصور بدات کې چې زه په ځل نه باس بسم الله الرحمن الرحیم الله 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 جل جلاله يتصور بلا يهود الله تعالى بل اسم دينه دي يهو امام رازي رحمه الله تفسیر کبیر کې نقل کی امام موسی خان روحانی صاحب فتح الله کې نقل دي کی چې د ټول اسماء اصل يهودي يهو 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 جل جلاله عم نواله دا یاهو سبق چې دی دا پر دغه درسته چې باندې دغه چې د صوفیه مبارکانو کې دلته روح دی دا لطیفه د روح ورته وایي دلته وایي د دې وروسته د دوه تیانو په مابین کې دلته لطیفه د نفس ده په دغه ځای کې دا دوه تیانو د سینې سر دی دلته د یا حي سبق ویل کېږي الله ته ژوندی موږ به نه یو ته به یې ربه موږ نه ورته وې موږ به نه و خدای به یې نو دلته پر دغه ځای باندې وایي تصور داسې کوي چې د سینې په سر کې وایم یا حي یا حي یا حي يا 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 حي جل جلاله وعم نواله در دې وروسته یو لطیفه ده هغه ته لطیفه سر وایي زموږ تصوف په اصطلاح کې د طریقې عالیه قادري چې د نامه پر غوټۍ باندې برابر ده دلته د یا واحد ذکر کیږي واحد معنا الله ته یوازې شریک نه لري رب بتا ما سوا بل څوک نشته چې شریک نه لري رب ته شریک نه لري په صفات او ذات يا واحد 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 جل جلاله در دې وروسته لطیفه چې دا هغه ته لطیفه خفي وایي د ده اثر د وریښتان د چندي ورلوړ په دا سر کې پر دغه ځای باندې تصور داسې کوه سر داسې لږ پورته کوه چې دغه ذکر کوي یا عزیز پر ویل کېږي یا عزیز 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 جل جلاله عم نواله خاص دې سر پر کلګي باندې و ملتفه ده دا ول لطیفي و نفسونه دي د هر نفس په مقابله کې دي دې ته ویل کېږي د اخفا لطیفه طریقه عالیه قاعده شي په کې د یا ودود ذکر پر کېږي نو تصور به دې کې سر له ډیر سره وا چې دا ذکر ګوای کې زفر د لطیفه باندې وهم یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود
يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود جل جلاله وعم نواله. الله تعالی دې ټول څخه قبول کړي. موږ طالبانو د یو وخت صدر ته کوم بس شنم زموږ په طالبي کې چالو باوړي کې ډېر عمر کېږي شل کالې کېږي. یو طالب داسې فرنګ باندې ښایسته طالب خو دماغ یې کار پرېښود ولې څه نو برا کوڅه کې را روان دي ګل ورسره دی بیا د بید معافي یو زنانم په مخ ورغلي را کوڅه کې نو دغه دماغ کار نه کوي باره ورو غورځېدي را کوڅې ما به ایستول دا ګل خو واخلي هغه ریانه سوله چې دا څه کوي خو نو باره ځینې واخلي هغه ښځه فکر ول چې هغې ګل ځینې واخلي دوی شین د خندا ورته ولاړې ول ګل بشره خو مې درسره جوړه کړل نو اوس هم مریدان خو مې کړاست في وامر مردان كير دا قدر مردان سوي لا حضرة القرآن كير غوث الأعظم دستگير نور الله مرقده الشريف الطريقي ذكر فقور دباني وكي بس دا ذكر موكي يو كان دوابيان سبيا خلاص بس وابيان بلا كاد خلاصي شيخ طيب مولي محمد الله پا دا جوادية مدرسة كي شاع علم دي ما تقول فلا جلسوي كي فخلقو ذكرونا كي دا خلق مردان كي نو دا مريدي خو استخارة غواري چه سرعي استخارة وكي لا كتابون وي ما ورطو المريدي دبا قسمة دا یو مرید دې لپاره د سړی د پټ شیطان ځان خلاص یو مرید دې لپاره د سړی د ښکارا شیطان ځان خلاص دا پټ شیطان ځان خلاصې هغه مرید استخاره غواړي دا ښکارا شیطانان ځان خلاصې خالص ما نو میر د کلام البلد خلاص و بیا نو شو دوی خالص ما نو میر د کلام بلا کار نه درلري دا خو مرید د استخاره نه غواړي ما د ذکر د خدای تعالی کوي د اولیاء سره تعلق جوړوي خانقاه او ترتیب بس دغه سباله خلاص د ښکارا شیطان سره پټ شیطانان ځان خلاصوي استخاره وکي بل د مریدان الله جل جلاله قبول